السلام علیکم ورحمت الله. دې ته بیټنوویټ کریم وی او دا د زنانو ډیره زیاته خوښه دوایي ده، خو دا ډېر زیات خطرناک شیز دی. د ماشوم ته وګورئ دا ننګي دومره پړسېدلي دي، دې ته وایي کوشینګ سینډروم یا د سټیراید د وجې د ننګو پړسېدل. د دې ماشوم خانګې خوږ وي، نو دې وله د 3 میاشتو دپاره دا دوایانې ښه دبادب لګولي دي او چې غوږونه خوږېدل په هغې هم لګولي دي. نو د ماشومانو د سرمن ډېره زیاته نری وي، نو دا ډېر زیات تیز سټیراید دي. نو څنګه چې په خوله باندې دا ځي او وجود ته نقصان ورسي، دقه شانتې دا د سرمن نه چې کوم دی وجود ته دننه ځي او د دې ماشوم سره دا چل کړی دی. وس که چیرې دا په ټایم باندې د ده نه کټ نه شولو، نو د دماغو مسله، د سترګو مسله، د بلډ پرشرو، د زړه د هډوکي کمزورتیا، دغه شانتې دا هډوکي ماتېدل، دغه شانتې مختلف د وجود مسلې به ورسره بیا شروع کېدلې. خو تاسو به وایئ چې دا جوړ شوي څه دپاره دي؟ دا د لویو دپاره دي، ځکه چې دا ډېر زیات تیز دي، خو دا د مخ نه په کته باندې لګول غواړي. او د خانګو دپاره د ماشومانو نور دقه شانتي کریم آینټمنټ میلاویږي، هغې ته وایي سوډو کریم یا زنک چې په کوم ځای کې وي هغه دوایانې وله ورکوي. دا خانګې ولې خوږېږي؟ د ماشوم پی خوړلو او پی د لیکټوجن خوړلو. په لیکټوجن کې دغه شانتي یو شیز دی، د غوا پی دی، هغه وجود برداشت نشي کولی، هغه ځیکته او د لویو بولو ځای نه غیر چاپېره سوروالی کېږي. نو چې د څو پورې دا پی د دننه نه کټ شوی، نو که ته ورله کریم ورکوې، نو کریم به هغه ځای ښه کوي، خو مرض به نه ختموي. چې څنګه دا پرېږدي بیا به د سره شي. مهرباني وکړئ بې ضرورته ماشومانو له خاص کر کې د کان نه پکته په خانګو کې سټیراید مه لګوئ. او د مخ دپاره چې کوم سټیراید دی هغې ته وایي 1% هایډروکارټیسون. خو د ماشومانو دپاره زنک آینټمنټ میلاویږي، ریشنل به ته وایو، هغه لګوئ. عام شیزونه ماشومانو له مه استعمالوئ، دا خطرناک وي. السلام علیکم.